قدرمنو لیدونکو د مذهبي افراطیت مهمه مسلې ته راځو. دا مسله اورته لمن وهل سیاسي اهدافو ته د رسیدو یوه لاره اوس ګرځېدلې د افراطیت په مقابل کې بې تفاوتي ټولنې ویجاړوي، راتلونکي نسلونه تباه کوي او تر ټولو دردونکې دا ده چې بیه یې ګرانه ده، ځکه خپله د یوه سوله ایز دین شهرت، حیثیت او نوم ته هم تاوان رسوي. نن به په خپرونه کې په دې خورا مهمې حیاتي موضوع باندې د خپرونې درانه میلمه د کابل ولایت د علماو د سراسري شورا مشر مولوي صاحب عبدالبصیر حقانی سره خبرو ته کینو. حقانی صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایو، ډیره زیاته مننه کوو د زړه له کومې چې تاسو زموږ بلنه ومنله. افغانان د تاریخ په اوږدو کې مولوي صاحب لکه څنګه چې تاسو بهتره پوهیږئ د منځني ختیځ د مسلمانانو په پرتلې منځلاري او معتدله مسلمانان پاتې شوي دي، خو په دې وروستیو کې حالات بالکل بل څه دي. ولې افراطیت د دوی په منځ کې دومره اوج ته رسېدلی دی؟ ستاسو ارزونه څه ده او وجه یې تاسو څه بولی سئ؟ سلام تاسو ته او ستاسې ټولو کارکوونکو ته او ټولو درنو د افغانستان هیوادوالو ته او هغه هیوادوال چې په خارج کې مسافر دی هغوی ته او هم چې د وړکي اختر مبارکي تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته وایو. لکه څنګه چې د اسلام دین د اعتدال دین دی او په اسلام کې افراطیت نشته دی، په اسلام کې افراط او تفرید دواړه نشته دي. برعکس له دې نه په افغانستان کې یهود او نصواراو غلطه استفاده کړې ده او د افغانستان خلک په دین مین خلک دي، له دوی نه غلطه استفاده کړې ده په ټول د تاریخ کې او اوس هم د دوی ځینې غلطه استفاده کوي. نو د اسلام مبارک دین دا د صلح، د آرامۍ او د اعتدال دین دی. بله، ما یې وجه هم وپوښته، وجه یې تاسو څه بولئ چې داسې غلطه استفاده وشي؟ دا یو. او بله دا چې اکثر افغانان د حنفي مذهب لارویان دي، خو آیا د امام ابو حنیفه د اعتدال فلسفه اوس هم په اکثرو افغانانو کې ژوندۍ پاتې ده او که ځینې یوازې په نامه حنفیان دي خو اعمال یې بیا دومره افراطي دي؟ لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړله چې افغانستان 15 کاله جنګ او د شوروي د یرغل له وروسته افغانان له تعلیم، له سواد، له دې ټول نه وروسته پاتې شول او څنګه چې دوی همسایه ملکونو ته هجرت وکړ لپاره د خپلې ازادۍ، د خپلې خاورې، دومره چې دوی خپلې خاوره آزاده کړه، دومره قربانۍ ورکړلې، همدومره له دوی سره مختلف نظریات هم افغانستان ته راغلي دي او همدومره د افغانستان بچي په خارج کې خلکو ته نه غلطه استفاده وکړله او بیرته د خپلو منافعو په خاطر باندې د افغانستان هیواد ته راولېږل. او د حنفي مذهب چې څومره د امام ابو حنیفه رحمه الله اقوال دي، د هغه اسانید دي، مسانید دي، د هغه چې کوم احادیث را نقل کړي دي او هغه چې کوم استنباط کړی ده په هغه کې افراط او تفریط نشته دی. د اسلام په دین کې افراط او تفریط نشته دی، چون دلته خارجي لاسونه په افغانستان کې ډیر دي او دلته مداخله کوي، نه غواړي چې افغانان په یو سوله ایز نظام کې ژوند وکړي. افغانان د یو سوله ایز نظام لاندې خپل دینی مراسم سر ته ورسوي. د همدې په خاطر باندې دوی د خارج ملکونو خصوصا د همسایه ملکونو د استخباراتو ښکار شوي دي او نن د دغه بدبختۍ له وجې نه د افغانانو هر کور د وینو په ټغر باندې بدل دی او هره ورځ دلته ویر او پیغام وي. نو څنګه کیدای شي په وړاندې مبارزه وشي؟ ستاسو په نظر په افغانستان کې دننه دردونکې دا ده مولوي صاحب چې دغې نظریې په تنکیو ځوانانو لکه چې موږ ګورو د اسلامي دولت د ډلې په لور څومره تنکي ځوانان جلبیږي او هلته له منځه ځي. څه باید وشي ستاسو په نظر په لنډه توګه؟ په افغانستان کې که له علماو نه صحیح استفاده وشي او حکومت علماو ته توجه وکړي، له دوی نه درسته استفاده وکړي، دغه نوجوان نسل علما چې دوی له مختلفو مدارسو نه فارغ دي او نن د کابل په هر کنج و کنار کې دوی امامان دي، تقریبا 15,010 امامان موږ په کابل کې لرو په خپله شورا کې. نو موږ به وکولی شو چې د افغانستان ملت ته یو ډېر ښه پیغام ولرو او راتلونکی د افغانستان د نسل، د ځوان نسل لپاره یو ډېر ښه راتلونکی، چون حکومت هم توجه نه لري. څنګه مې چې مخکې ویلې هغه ډلې چې په افغانستان کې
کې جنگ کوي هغوی هم افراط او تفریط لري او د افغانستان حکومت هم یعنی ټول نظر ته ښیم بعضې داسې کړۍ سترې چې هغوی صلح او د موضوع ته وفادار نه دي چې هغه وکولی شي چې په افغانستان کې دغسې یو نظام راشي. تاسو مهم ټکي ته اشاره وکړه، دا ستاسو دنده لا نور هم مهمه کوي، ارزښتناکه کوي چې تاسو د دغو ځوانانو په بیا رغولو کې دوی سمې لارې ته هدایت ورکولو کې دوی تاسو باید زیاتره وهڅېږئ. تاسو څه کړي دي په دې برخه کې چې ځوانان سمې لارې ته وهڅوئ په خپله سپارښتنې د ځوانانو دپاره په خاصه توګه؟ منګه مختلف وختونو کې مختلف پروګرامونه نیولي دي د ځوانانو لپاره، په مدارسو کې پروګرامونه نیولي دي، د سیرت النبي مسابقې مخې ته اچولي دي. دغسې د ځوان نسل د تربیت لپاره مو د وزارت داخله، وزارت دفاع، همداسې امنیتي ځواکونو سره همیشه پروګرامونه نیولي دي او په مساجدو کې مختلف پروګرامونه ورته نیولي، مدارسو ته ورغلي یو. حتی موږ اوس په کابل ښار کې د زنانه مدارس فعال کړي دي او کوشش کوو په دې کې چې زموږ ځوان نسل له دغه بدبختۍ او مصیبتونه ووځي. بله، په آخر کې همدغو تنکیو ځوانانو ته، افغان ځوانانو ته ستاسو مشوره د یوه دیني عالم په توګه څه ده؟ تاسو هغوی ته څه وایاست؟ زما ټولو هغه ځوانانو او نوي ځوانانو نه چې هغوی نوي ځوانانېږي دي ټول نه خواهش دا دی چې دوی اول د خپل وطن سره مینه محبت وساتي، دویم صلح لپاره کار وکړي، د آرامۍ ژوند لپاره په افغانستان کې د افغانستان د خاورې د ترقۍ لپاره، د افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي او دوی د دغه ځوان نسل علماو خبرو ته غوږ ونیسي او له دوی سره په مشورو باندې یو ځای مخ ته ولاړ شي تر څو افغانستان له دغه بدبختیو ځینې خلاص شي. بله، هیله ده چې ځوانانو ستاسو خبرې اورېدلې وي. مولوي صاحب، تاسو نه ډېره زیاته د زړه له کومې مننه کوم. کور مو ودان او په خپلو چارو کې تل بریالي اوسئ.